تاسو یوازې خپل نظر وایي او بس، خو د اصلي په اړه هیڅ فکر نه کوئ. ته رښتیا وایې نیسان، اصله به څنګه شي؟ د هغې په اړه مو فکر کړی؟ لږ پاتې و چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. شکران ښځې. بخښنه غواړم عثمانه. سمه ده، اصلي ته ما قناعت ورکړه چې له سلیم سره واده وکړي. ما هیله منده کړه، خو سلیم هم هو وویل. ما یوازې غوښتل چې هغوی یو ځای واوسي او خوشحاله ژوند ولري. ښه سمه ده، ښه ده وکړه. موږ هم همدا غوښتل، خو آخر کې داسې ونه شول. سربیره پر دې د بیا والدې اړیکې لپاره بیړه کوي. په زوره هیڅ کارم نه کیږي. په دې پوه شئ چې ما نه غوښتل کوم څوک خفه کړم. ته وایې نه غواړم څوک خفه کړم، خو اصله هره ورځ خفه وي. ستا لپاره هغه نجلۍ له خپل راتلونکي نه تېره شوه. اصلي ستا له امله ځان وژنه کوله سلیمه. اوس تا وار دی، ته هم باید د دې کار بدل ورکړي. میرمنو وګورئ، دا کار له پیل نه غلط و. یوه غلطي په بلې غلطۍ سره نه سمیږي. اصله زموږ د لور په شان ده. هو، خو سلیم هم زما زوی دی. د زور واده هیڅ کله یوه کورنۍ نشي خوشحالولی. دا د دواړو لپاره ښه کار نه دی. خو عثمانه ته څنګه؟ خو مو نشته ښځې، نن شپه ډېر زیات وغږېدو. نور بس دی. دا داسې کار نه دی چې دومره زر حل شي، پوه شوې؟ زما په نظر هغوی باید یو بل سره وغږېږي او بیا دا کار حل کړي. که نه نو دا کار زموږ په خبرو سره نه حل کېږي. ناوخته شوې. احمد راځه چې لاړ شو. سمه ده، لاړ به شو. ستاسو په اجازه عثمان کاکا. په خیر لاړ شئ زویه. زه به هم نوره لاړه شم، هسه هم زما خبرو ته ارزښت نه ورکوئ. هیله کوم داسې مه کوه. هیڅ مه غږېږه زویه، ما داسې منځ ته راچوې او خپله ځان وباسې. ټول ما پسې غږېږي. په کومو سترګو خلکو ته وګورم نه پوهېږم. مورې زه په څه حالت کې یم ته پوهېږې؟ نشم کولی په یو وخت کې ټول خلک خوشحاله وساتم. د خدای لپاره زه نور څه وکړم مورې؟ هغه ګوتمه باید بیرته ورته په ګوته کې، که دا کار ونه کې ټول عمر به درنه خفه واوسم زویه. خبر اوسه. ښوونکیه ډېر وخت دلته نه وای، تاسو پسې ډېر خفه شوي وو. ښوونکیه موږ در سره ډېر عادت کړی. پوهېږم ځینې کارونه و چې باید حل کړي مې وای. تاسې ووایئ کله چې زه نه وم تاسې څه وکړل؟ ښوونکیه د ولایتونو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. څوک چې بریالي شي د زده کړې لپاره یې بل هېواد ته لیږي. دا ستاسې لپاره ډېر ښه خبر دی. د پوهنې وزارت څخه کوم خبر یا فورم راغلی دی؟ نه موږ دا خبره هسې اورېدلې، خو اداره وایي چې را به شي. که څه هم د نوم لیکنو لږ وخت پاتې دی،
نه پوهېږو څه وکړو. اندېښنه مه کوئ. لومړی باید ښکاره شي چې څوک ګډون کوي. هسې هم په انټرنیټ کې د فورم بیلګه شته، له هغه ځایه به یې واخلو. دا چې وخت یې پای ته ورسیږي فورمونه به مدیر صاحب ته ورکړو. ډېر ښه. سمه ده ښوونکیه، زه به هغو ملګرو ته خبر ورکړم چې ګډون کوي. سمه ده، خبر ورکړه. وبښئ یوه شېبه. بلې مورې، همدا اوس باید دلته راشي. څه شوي؟ خیرت دی؟ زه اصلي سره یم زویا. اصلا نه غواړي روغتون ته لاړه شي. ټوله ورځ ورته وغږېدو خو هېڅ یې نه مني. هیله کوم زر راشه. سمه ده سمه ده، درځم. هلکانو څنګه مې چې وویل د فورمونو تیاری ونیسئ، وروسته یې بیا ماته وسپارئ. نور اندېښنه مه کوئ. هله نو. سمه ده ښوونکیه، موږ هم داسې کوو. هسې هم تاسو چې له موږ سره ووسئ نو موږ به لومړی مقام لاسته راوړو. هله نو ښه درس ولرئ. اورې وکیله، ټاپ مې ډېر ژور دی. زه یو ډاکټر ته اړتیا لرم. ډاکټر پیدا کوو، خو ته د پیسو خبرې وکړه. ته خو پوهېږې چې د یو قاتل درملنه هیڅ ډاکټر نه کوي. پیسې مهمې نه دي، ډاکټر پیدا کوه او بس. سمه ده. د دې ښېګڼې لپاره مې زه هم خپلې پیسې غواړم، خبر اوسې. دا به هم حل کو، حل به شي. اندېښنه مه کوه. مخکې له دې نه چې زه مړ شم هڅه وکړه چې ډاکټر پیدا کړې، که نه بیا به داسې څوک پیدا نه کړي چې تا ته پیسې درکړي. ډاکټر به ډېر زر درته پیدا کړم. زه هم په روغتون کې درته په تمه یم. کله چې روغتون ته راغلی بیا ماته زنګ ووهه، وایم چې چیرته لاړ شي. ښه سمه ده، پوه شوم. راشه نو، ډېر تعلیمان دي مراده، پیسې په خپله درته راځي. اصلي داسې مه کوه. که ډاکټر ته لاړه نه شي څنګه به دې درملنه وشي؟ ګوره اصلي لوري ته باید په منظم ډول درملنه وکړې. اصلي کله کله د ماشومانو په څیر کارونه کوي. په اصل کې تاسو له ما سره د ماشوم په شان چلن کوئ. نه غواړم چې لاړه شم بیا ولې را باندې فشار راوړئ. هیڅ نه پوهېږم. په خیر راغلی زویا. اصلي پوهېږم چې ډېره خفه یې، خو ژوند دوام لري. ته باید ضد ونه کړې. د خپل ځان په اړه دې لږ فکر وکړه. سلیم ولې راوغوښته؟ زه تا ته وایم ترورې. زه هیڅ چېرته هم نه ځم. او هو دا زما خپل ژوند دی. ما په ارامه پرېږدئ. زه کوم ډاکټر مکټر ته نه ځم، پوه شوئ؟ زو اصلي کوم څه چې زموږ ترمنځ شوي موږ پورې اړه لري، خو دا حالت ټولو پورې اړه لري. تر څو چې تا ډاکټر ته بونه ځم زه هیڅ چېرته هم نه ځم. اصلي داسې مه کوه لورې. زه تا په دې حالت کې نشم لیدلی. که په ځان زړه نه سوځوې په ما زړه وسوځوه. نو سمه ده ځم. هیله کوم مه ژاړه.
آفرین لور جانې. هسې نه هم له تا نه مې همدا تمه درلوده. د ترور ژړا مې نشم لیدلی ځکه هلته ځم. که نه نو هېڅ ځواک همالته ما نشي بیولی. زما ګرانې لورې، چمتو یې؟ پیلوو یې. اصلی کوم څه احساسوي؟ هیڅ حرکت نه کوي. په خواشینۍ سره دا حالت زموږ شک په یقین بدلوي. ډاکټر صاحب وبخئ، کوم بل کار نشته چې ترسره یې کوي؟ موږ خپله ټوله هڅه کوو، خو دا درملنه به اوږدمهاله او سخته وي. اصلی ته باید په اونۍ کې 4 ځلې فزیکي درملنه ورکړل شي. هر ځل ښې پایلې ته نشو رسېدلی، خو داسې ناروغان هم شته چې له دې درملنې سره ښه شوي. اړتیا نشته، نه غواړم. ما کور ته بوځئ. ګوره لورې، ډاکټر صاحب وایي چې ته به ښه شې. خلاص شول. تی نه وینې؟ هېڅ هم نشم احساسولی، نوره نشم ګرځېدلی. تاسې هم دا خبره ومنئ. ګوره اصلي، که درملنه ونه کړې بیا به هېڅکله په خپلو خپو ونشي ګرځېدلی. اصلي داسې مه کوه. وګوره موږ ټول ډاډمن یو چې ته به ښه شې. هیله کوم ته هم باور وکړه او خپله هڅه دې وکړه. د چا لپاره؟ د څه لپاره خپله هڅه وکړم؟ اوس یو لامل هم نه دی پاتې چې زه د هغه لپاره ژوند وکړم. ما کور ته بوځئ. پلاره لږه نوره وزغمه. راځه. زما زویه، ژوندی اوسې زمریه. هله لور جانې، دا واغونده. ډاکټر صاحب د اصلي د ښه کېدو لپاره آیا کوم بل کار شته چې موږ یې وکړو؟ اوس هم څېړنه کوي. ته نه وینې چې نجلۍ په څه حال کې ده؟ همدومره درد یې بس نه دی؟ ته زما په خبره پوهه نه شوې. ما پوښتنه وکړه چې کومه بله لاره یا درملنه شتون نه لري. غلی شه، مه غږېږه. پوهېږم زړه د له کرکې نه ډک دی. که غواړئ انځور به یې واخلو. له دې سره به هېڅوک هم شک ونه کړي. سمه ده. هله لورې، ډاکټر صاحب غواړي مخکې له تللو نه د معاینات وکړي. دا خبره له کومه شوه؟ زه غواړم کور ته لاړه شم. زما په نظر دا ښه کار دی او ډېر وخت هم نه نیسي. سمه ده، خو نور څه نه غواړم چې ترسره یې کړم. ته خو یې وینې که نه چې لور مې هېڅ هم نه پټوي سلیمه.
مرادم راغلو. څنګه یې اصلي جانې؟ ښه یم، مننه کوم. اندېښنه مه کوه، هر څه به ښه شي. ښه، تا ویلي و چې کار لرم. یو موکل مې ناروغه شوی، لیدو ته یې راغلی و، بیا مې وغوښتل اصله هم وګورم. ښه دې وکړل زویه. په هر حال زه باید لاړ شم، د لیدو په هیله. ښه سمه ده، په خیر لاړ شې. مننه مور جانې. را ورسېدو پلاره، همدا ځای دی. حالت اوس لاړ شه، څوک دې باید ونه ویني چې ما سره یې. پرېږده چې وویني، څه به وشي؟ زویه، زه اسناد نه لرم، خپله پوهېږې. که کومه خبره وشي تا ته به هم جنجال جوړ شي. هله لاړ شه، هله. ښه سمه ده. دا وخله دې باندې یو څه وخوره. نه پلاره، زه پیسې لرم. او زویه، دا د پلار پیسې دي. هله زمریه، هله نو لاړ شه، دلته مه ګرځه. اوس خو ښه یې اصلي. ما خپل بکس د ډاکټر په کوټه کې هیر کړ. هی الله، زم راوړم یې. ته لاسلی سره پاتې شه، زه ورځم. نه ته به بس احمد شې، هیڅ خبره نه ده، زه راځم. بله ښوونکیه، هو هلته چې راغلم بیا به یې حل کوم. اصلي لورې، پوهېږم سلیم ته ډېره خفه کړې، خو زه مې خپل زوی ډېر ښه پېژنم. تا هېڅکله داسې یوازې نه پرېږدي. بس نه کوي چې ته د درملنه په ښه توګه وکړې. ولې به له ما سره مرسته کوي؟ پخوا خو زما کوژدن و، اوس مې څه کېږي؟ ها، اوس داسې لامل نه دی پاتې چې هغه له ما سره اوسي. هغه باید ځان خپلو زده کوونکو سره بوخت کړي. نه نه، حسن هم د هغه لږ نومرې ښې دي. پام کوه ډاکټر. وبخئ. پیسې دې راوړې؟ ته زما دې حالت ته وګوره او ته د پیسو خبره کوې. بخښنه غواړم، خو ما له ډاکټر سره هم داسې معامله کړې. ماښام ته به خبرې وکړو، پیسې به دې واخلې. زه هېڅکله هم د چا حق نه خورم. ښاغلی مراده، زه تاسې پیژنم او تاسې راته ویلي وو څومره چې کېږي له تاسو یې اخلم. هغه هم همدا اوس. خیرات دی ډاکټره، کومه ستونزه ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې ضمانت کوم. ستا پیسې زه درکوم. موږ به خپله مسله ماښام ته حل کړو. زه اوس ځم. بقراره علي، مورې، زویه ته دلته څه کوي؟ هېڅ هم نه مورې. سلیم ښوونکي ته مې یو څه ویل، نو دلته راغلم. تاسې وویل چې دلته راځو، نو بیا له ښوونځي نه ولې راوتی؟ کله چې سلیم ښوونکی بیرته درغلی وی بیا به دې خبره ورته کړې وه. ولې داسې وارخطایې؟ ته خو ښه یې که نه؟ ښه یم مورې. سلیم ښوونکی لټوم چې چېرته دی. راځه، زه هم هغوی ته ورځم.
سمه ده، خو لومړی باید تشناب ته لاړ شم. سمه ده، دوهم منزل کې خلاص کیو. سمه ده. ناوختانه کې زویا مونږ هم وځو. سمه ده مورې. خدایه زه څه وکم که مور مې له پلار سره مخامخ شي بیا. میرمن اصله د نن راولای. پرون شپه وروسته له دې چې تاسې لاړې له سلیم سره وغږېدم دا چې ټول ما ملامتوي له دې کار نه ډېره ستړې شوې یم نیسان. ماشوم خو نه دی، په هر څه پوهیږي. فکر کوم لږ څه وخت ته اړتیا لري. سلیم با وجدانه او ډېر مهربانه دی. د اصلي دا حالت هم ویني. ته وګوره د پتنګ په شانې شاوخوا ته ګرځي. په همدې ورځو کې به ګوتمۍ بیرته ورته په ګوته کړي. انشاءالله ترورې، انشاءالله. انشاءالله. سمه ده، سمه ده، پوه شوم. د خدای په امان. زه باید زر ښوونځي ته لاړ شم. نن مهم درسونه لرو. زنګ راته وهلی و، زه ماهر شوي و. سمه ده زویه ته لاړ شه، زه به خپل ځان ته یوه لاره پیدا کړم. هله زویه. سمه ده. دا کار به څه وخت خلاص شي؟ سمه ده، لږ پاتې خلاصېږي. زر یې خلاص که که نه نو زه به تا خلاص کړم. هلو نو. وی ویل سلیم لږ وخت ته اړتیا لري او هرومرو به دا ګوتمه ورته بیرته په ګوته کړي. وبه ګورو چې شکران خپل زوی ته قناعت ورکولی شي او که نه. اصلې ته باید خپله درملنه وکړې. نیوکه نه منم. زم تر خپل هدف پورې در سره مرسته کوم. دا ستونزه به یو ځای حل کو، پوه شوې؟ د ښه نیت لپاره دې مننه کوم، خو کله چې زما کوژن وې زما لپاره د هیڅ وخت نه درلوده. اوس چې هیڅ کوم مسؤلیت هم نه لري، څنګه کولی شي چې له ما سره اوسېږي؟ اونۍ که 4 ورځې څنګه له ما سره اوسېږي؟ هیڅ اړتیا نشته چې دا مسؤلیت په غاړه واخلي. ته د له زده کوونکو سره اوسه، زما په اړه فکر مه کوه سلیمه. زه خپله په ځان پام کولی شم. وګوره اصلې، یوه شیبه بخښنه غواړم، له ښوونځي نه زنګ وهلی. اورم ټولګه، راځم خو اوس روغتون کې یم، لږ څه کار لرم. سمه ده؟ 15 یا 10 دقیقې به ناوخته شي، تاسې خپل کار وکئ. ومې ویل چې راځم. سمه ده. زه هم د همدې خبرې لپاره راغلی وم. بخښنه غواړم، ښوونځي کې یو مهم کار لرم. یوازې یو لاسلیک ته مې اړتیا ده.
زر بیرته راځم په اجازه مو. ښه نو مورې ستاسې کار نه دی خلاص شوی، راځئ چې لاړ شو. خلاص شوی راځئ چې ځو. राजा او سلیم خون کیا د نوم لیکنې فورمونه دي؟ هو ټول مې لاسلیک کړل. ماشاءالله سلیم خون کیا ستاسې دا هڅې باید وستایو. زه خو فکر نه کوم چې د هلکان نه کوم څه جوړ شي، خو یوازې ستا لپاره دا اسنادونه لاسلیک کوم. ډیره مننه کوم، ژوندی اوسئ. خو زه په هلکانو باور لرم چې هغوی به خامخا بریالي شي او دا به ټولو ته ثابته کړو. ډیر شکر دی. تر ننه پورې مو چې هره ژمنه کړې د خدای په مرستې مو پوره کړې. څه خبره ده فاره؟ څه شوي دي؟ ټول ځان مې درد کوي، اوس ستا د خبرو حوصله نه لرم. سلیم خون کیا څنګه یې؟ څنګه به یم سهرا؟ اصله اوس هم خپله درملنه نه مني. که باور وکړي چې تاسو باور سره اوسئ بیا به یې ومني. هو پوهیږم، خو هغه وخت به بیا د کوژدې کولو خبره رامنځته شي او له هغه ځایه هم د واده خبره. بیا به دا بار په اوږو پورته کړی شم او که نه. په هر حال هر څه چې په خیر وي. آمین. ښه ورځ ولرئ. تاسې هم. پلاره پلاره ټاپ دې بیا وینه شوی؟ پولیسو روغتون ته یو ټپي مجرم راوسته. مخکې له دې نه چې په اسمان مې خلاص وي وتښتېدم. ټاکونه مې وش کېدل. ښه نو اوس څه وکړو؟ بیا روغتون ته نشم تللی. هغه ځای ګواښمان دی. ته هم نو لاړ شه. زه نه ښه کېږم زویه. نه غواړم تا ته هم کوم ګواښ پیدا کړم. پلاره 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 اصلي رانه وغوښتل چې
د دوکان ته یوسم ځکه چې نورې نشي اغوستلی. خو کېدی شي چې نه مورې نه، ما ورته ویل خو خبره مې نه مني، نه غواړي چې دا په کور کې وویني. ته خو وینې که نه د یوې نجلۍ خیالونه د څنګه په اوبو لاهو کړل. ته هره شپه څنګه په ارامه خوب کوي، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه ډول یو انسان یې. سمه ده مورې، نور په سلیم فشار مه راوړئ. اوس دا کار شوی، سلیم کومه ګناه نه لري. زه نه غواړم چې نور څوک خفه شي. زه په دې حالت کې یم، نه غواړم چې د بل چا ژوندم تباه کړم. مورې دا حق نه لرم. اصلي زه ته په خپل ځان باندې هېڅ پام نه کوې لورې. په پخلنځي کې درمل دي، کېنه چې زه درته راوړم. لومان ترورې درمل پرېږده، حاله ځان تیار کړه چې نور نو لاړ شو. مه ډارېږه لورې، هغوی به مخکې له موږ نه دا ځای پیدا کړی وي. زه هغوی ډېر ښه پېژنم. درمل درته راوړم. هله دا درمل وخوره او لږ ارام وکړه. ځم تر هغه وخته پورې خپل شیان ټولوم. زه به هم در سره مرسته وکړم ترور جانې. لومړی ته ښه شه، له دې ځایه چې لاړو بیا تا ته یو ډېر ښه ډاکټر پیدا کوم لورې. هله لږ ارام وکړه، مه ډارېږه لورې. وروسته له دې تا هېڅکله یوازې نه پرېږدم. که وږم پاتې شم او ستړی شم تل به له تا سره اوسم. هله نو اوس ویده شه. پلاره پولیس راغلل. زر له دې ځایه لاړ شه، زر کوه لاړ شه علي. تا یوازې نشم پرېښودلی. زما اندېښنه مه کوه زویه، زما حالت درته معلوم دی. زه اوس هېڅ هم نشم کولی. څه مې ستا لپاره وکړل علي، دا خبره مه هېروه. هله لاړ شه، هله زویه. واوره جابره، د تېښتې لاره نه لرې، له شاوخوا نه محاصره یې. ومې ویل لاړ شه، لاړ شه. نه، تا په دې حالت کې نشم پرېښودلی. ته هم راسره لاړ شه. راځه. سلیمه، نفس او وجدان د هیڅ کله یو بل سره مه پرتله کوه وروره. نفس انسان په لومه کې غورځوي، د انسان سترګې ړندوي، د انسان نیت خرابوي او بیا د چا اوښکو ته هم ارزښت نه ورکوي. انسان یوې داسې لارې ته وایي چې پایله به یې لوی هلاکت وي. ته هم پوهېږې د اصلي د خوښۍ لپاره چې کومه لاره دې غوره کړې هغه څومره غلطه ده وروره. احمد وروره، اصله په څوکۍ کې ګرځي. هر څومره خبرې چې راته وکړي بیا هم د دې کار مسؤل زه یم. هڅه مې وکړه خو ونه شو. د حل لاره هم دا ده چې ګوتمۍ بېرته ورته په ګوته کړم. سمه ده سلیمه، خو که هغه ګوتمۍ په ګوته کې بیا یې هېڅ کله هم نشي لرې کولی. پوه شوې؟ چا سره چې یو عمر ژوند تېروي غواړي د مجبوریت په اساس او که د محبوبیت په اساس در سره وي، خبره همدا ده. د خپلې پرېکړې په اړه دې ښه فکر وکړه. ما فکر کړی وروره، زما پرېکړه جدي ده. اصلي سره مې ژمنه کړې
او زه باید خپله ژمنه سرته ورسوم. څه ووایم سلیمه، خدای دې تاسې دواړه خوشحاله ولري. زما په لاس کې نه ده، زه نشم زغملی چې هغه په دې حالت کې وګورم. کاش چې ما کوم کار کولی شوی. تا خپله ټوله هڅه وکړه سهرا، نور نو سلیم د اصلي خوا نه مانع که. او هو ته خو پوهېږې که سلیم له اصلي سره هم واده وکړي د مینې واده به نه وي، د مجبوریت واده به وي. ته ولې د دې اړیکې جوړولو لپاره دومره هڅه کوې؟ سلیم او اصله نور پرېږده، د هغوی په اړه دومره اندېښنه مه کوه. خو د اصلي خطوب لپاره باید سلیم له هغې سره یو ځای اوسي. سهرا، که ته د اصلي په ځای وای څه به دې کړي وو؟ فکر وکړه. دومره په اسانۍ دې ماته منله؟ آیا غوښتل دی چې څوک تا سره مینه ونه لري، یوازې د زړه سوي لپاره تا سره واوسي؟ خدای دې هیڅوک هم هغه حالت ته نه رسوي. موږ په دې وضعیت کې د اصلي حالت هیڅکله هم نشو درک کولی. حاجرې کیدای شي هغه به هڅه کوي چې په همدې ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي. د هغې درد هم تازه دی. خورې که زه نه وای کیدای شي اوس به هغوی. سهرا، هر څنګه چې وي خورې، نور نو داسې خبرې مه کوه. هیله کوم ارامه اوسه. فکر وکړه چې سلیم او اصلي واده وکړه، اولادونه یې هم پیدا شول. ښه نو ته به څنګه شې؟ سمه ده، نجلۍ تیاره ده، له ځان سره یې بوځئ. دا خبره نو لکه مه شوه، په سختۍ مې قناعت ورکه، که بیا راباندې شک وکړي. سمه ده سمه ده، پته راکه، زه به یې په یو بهانه هلته درولم. سمه ده. او هو واوره چې نجلۍ مې دروسته، خپلې پیسې مې اخلم. دا خو کور نه دی، کاروان سرای دی، بیا به هماغه صحرا وي، د مرسته فرښته. څوک راغلي؟ سلیمه؟ سلام اصلي. موږ یوازې خبرې کولی شو؟ هو ولې نه، تاسو خپلې خبرې وکړئ، زه په پخلنځي کې کار لرم. که غواړې د باندې به خبرې وکړو. فقط چې ما ډېر غوښتل ستاسو د دواړو خبرې واورم. راځه پلاره. وې زغمه لږه لاره پاتې. راځه پلار جانه. پلاره لږې نوره مه زغمه. دا دی راورسېدو. راځه.